د نجونو د تعلیم پر سر ناندرۍ نړیوالې شوې چې او څنګه ولې غبرګونونه ښودلي دي. آیا د نجونو د ښوونځیو دروازې به همداسې تړلې پاتې شي که نه؟ دا او د نړۍ او افغانستان څخه ډېر مهم خبرونه مې درته راوړي، نو ضرور ویډیو وګورئ. مخکې له دې چې د ښوونځیو خبر در سره شریک کړم، باید دا وایم چې یونیسف وایي پر افغان خاوره د پاکستان بریدونو کې 20 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول 20 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا اپریل په 14 په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 40 ډیر او په کونړ کې تر 6 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي، او په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. د ایویا په وینا دا ماشومان داسې مهال وژل کیږي چې په خپل کورونو کې ویده وو. نوموړي دا پیښه بګنونکې تراژیدي بللې ده. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا رباني کهر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګار وکړ. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي کهر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چې هر شنبه په کتنه کې وویل د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسیدو 8 میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دغه دوه خواو اړیکې هغه مهال سړې شوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمبارۍ وکړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمبارۍ له کبله یو ټپي رنګین نومیږي. هغه وایي د شپې شاوخوا 3 بجې وې، ټول په پشلمي بوخت وو. ناببره الوتکې راغلې او بمبارۍ وکړ. زما کور په بمباریو کې ویجاړ شو. د ماشومانو او ښځو په شمول 8 تنه شهیدان شول. ګاونډیانو زه له خاورو راویستلم، خدای وساتلم کني په دې دنیا کې بنوم. د راپورونو په اساس د رنګین په شان لسګونه نور زیانمن شوي او د کورنیو غړي یې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل په 14 د پاکستان په حملو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې د کشمیر په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده، خو د دغه هیواد ډیلی ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې حنا رباني کهر پرون وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستاني ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده. کاناډا. په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به قونسلي خدمات وړاندې کړي. په اوټاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان قونسلګرۍ د مالي ستونزو له کبله بندي شوي. اټکل کېږي چې شاوخوا 2.5 لکه افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4,000 ته رسیږي، ډېر قونسلي خدماتو ته اړتیا لري، ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. بلخوا کاناډا دا هم ویلي دي چې دوی 40,000 افغانانو ته د ویزې د ورکولو ژمنه عملي کوي. د کاناډا ولسمشر جسټین ټروډو ویلي دي چې دوی په اوسني وضعیت کې له افغانستان خپل ملګري وګړي نشي ایستلی، خو افغانانو ته د 40,000 ویزو ورکړې ته ژمن دي. ټروډو ویلي تمه لري چې وکړی شي په دې حساسو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي او هغه کسان وباسي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې پخوانی نظام سقوط شو، نو د کاناډا په ګډون ګڼو هیوادونو د زرګونه کسانو د ایستلو ژمنه وکړه. کاناډا وایي چې دوی د شاوخوا 40,000 کسانو ایستلو ته ژمن دي. نړیوال بانک. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس او اجرایوي رئیس ډیویډ میلبن پرون یعنی چهارشنبه وویل چې دا اونۍ د نړیوال بانک په سرلنۍ غونډه د افغانستان لپاره په یو حساس وخت کې جوړیږي. دا هیواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. میلبن چې پخوا د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر و، همداراز ویلي دي چې د نړیوال بانک په سرلنۍ غونډه کې د مشرانو رایوځای کېدا د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د ښه کېدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمهییزو او نړیوالو غیر حکومتي موسسو ترڅنګ د افغانستان په 11 ولایتونو کې مرستې کوي. او د پای خبر هم د انجونو د تعلیم پر سر ناندرۍ. د انجونو د ښوونځیو د بندولو ورځ زموږ لپاره توره ورځ ده. زموږ لوڼې خویندې او لمسیانې تعلیم غواړي. له کله چې په افغانستان کې نوي واکداران د واک په ګدۍ کېناستل، د څه باندې 2 میاشتو له تېرېدو سره تر اوسه هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی د خپل واک تر لومړۍ دورې ډېر نرم شوي، خو ځینې کړنې له دومره احتیاط سره د افغانستان د عامو خلکو او نړیوالې ټولنې له غوښتنو سره په ټکر کې واقع کېږي. د نویو واکدارانو له
خوا د ټولو انجونو د ښوونځیو د پرانیستلو وعدو په هیواد کې د ننه او نړیوالې ټولنې په کچه د ډیرو خلکو په زړونو کې امیدونه پیدا کړي وو، خو د ښوونځیو د پیل په ورځ په ناڅاپي ډول وعدې پر ځای نه شوې او له شپږم ټولګي پورته انجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. په دې سره د خلکو په زړونو کې امید غوټۍ ورژېدې. په میلیونونو افغان وګړي له خفګان او ناامیدۍ سره مخ شول. د نویو واکدارانو دې کړنې ته په هیواد کې دننه او له هیواده باندې په پراخه کچه غبرګونونه وښودل شول، تر دې چې دا تا ویل او ما ویل اوس په اندرېو باندې اوښتي دي، ان تر دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان انجونو ښوونځیو په تړل کېدو بحث کوي. دلته به لومړی په افغانستان کې له شپږم ټولګي پاس د انجونو د تعلیم د مخنیوي پر سر د ناندریو او غبرګونونو په لړ کې لومړی په هیواد کې دننه څو غبرګونونه راواخلم. هیواد دننه د غبرګونونو تر ټولو مهمې برخې د BBC په پښتو ویبپاڼه کې د یو ریپورت په ترڅ کې راوړل شوي دي. د ریپورت په یوه برخه کې داسې راغلي دي چې د شپې څو ځلې وتوکړي کالي واړول راواړول، ډېره خوشحاله وه چې سبا ښوونځي ته روانه ده، خو سهار چې له کوره ووتله لږ وروسته سرې سترګې بیرته راغلله. دا خبرې له کابله یوې خور د خپلې کشرۍ خور شبنم په اړه راته وکړي. په ریپورت کې د ځینو کسانو پیژندګلوۍ د امنیتي ستونزو له ویرې پټه ساتل شوې او نومونه یې مستعار دي. انجونو ژړل او کور ته نتلې. نن سهار د زرګونه مکتبي افغان انجونو لپاره د خوښۍ سهار و. د شاوخوا شپږ میاشتني ځنډ او ژمنیو رخصتیو وروسته یې پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل کېدلې. هغه هیلې بیا په غوړېدو وې چې د طالبانو له راتګ سره د ښوونځیو د بندېدو له کبله مړاوې شوې وې. ځینې له ډېرې خوشحالۍ د ښوونځي له وخته یو څه وختې تللې وې چې خپلو خورلڼو ټولګیوالو سره وګوري او بیا یو بله په غېږ کې ونیسي او د خپلو ټولګیو له څوکیو ګرځن وهي. د کابل د سید نور محمد شامینی د انجونو لیسي یوې زده کوونکي راته وویل په تمه وه د ښوونځي زنګ به وکړنګېږي او ټولې به ټولګي ته ننوځي، خو خبره نه وه چې طالبانو خپله ژمنه بدله کړې ده. یو قلموال په عجیب طنزآمیز ډول دې موضوع ته داسې اشاره کړې ده: نو زاڼو کټوری مه غواړه. چاته مې ویل د مکتبونو کیسه څنګه روانه ده؟ وی خندل او وی ویل چې ساده یې، مخکې له قدرت یې ولې سوځول چې اوس یې چالان کړي. بنګ مې له سره والوتل. ما ویل والله همدا خبره ده. یو بل فرهنګي بیا داسې لیکلي دي چې مخلوقه پرون د انجونو پر مخ د مکتبونو دروازې ناڅاپه او ناببره نه دي تړل شوي. د دغو تړلو تر شا هغه عوامل پراته دي چې په پنځلو کې موږ ټول شریک یو. ملتونه چې د خپل تقدیر د زنځیر کړۍ په خپله کوشیر نه کړي، بیا یې نو غمیزې ورته کوشیروي. که موږ همداسې د سلطان محمد لټانو په لټۍ کې لټۍ وخورو، خو دا زده که په زورو راتلونکو کلونو کې هم د ښې ورځې مخ ووینو. د انجونو د ښوونځیو دروازې تر نامعلوم وخت پورې بندولو په پلمه د نوي نسل د روزلو د یوې فعالې مریم امرخیل د یوې اوږدې لیکنې په ترڅ کې خپل نظر څرګند کړی دی. د ښاغلې مریم امرخیل د لیکنې ځینې برخې دا دي: د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په اندازه ښځه هم د برابرو حقونو مالکه ده. لکه څنګه چې د بشر تکامل د ښځې یا نر څخه پرته نیمګړی دی، همدغه شان د ټولنې پرمختګ او ژوند د ښځې له تعلیم او ټولنیز حیثیت پرته ناممکنه دی. د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په اندازه ښځه هم د برابرو حقونو مالکه ده. موږ په داسې یو زمانه کې ژوند کوو چې نور د ښځې او نر بحث کول د پیړیو شاته پاتې او شاربل شوي کلیشه‌یي خبرو کې راځي. اوس داسې زمانه ده چې د انسان کاري ځواک او ځیرکتیا ته کتل کېږي. نننۍ نړۍ کې تعلیم د هر انسان لپاره دومره مهم دی لکه د انسان بدن چې بې اوبو څښلو نشي پاتېدلی. تعلیم د اوسني انسان اصل او اساس دی. هغه وګړي چې بې تعلیمه لویېږي په اوسنۍ زمانه کې د هغوی شتون نه یوازې د ټولنې بلکې خپل هغوی ته لوی سرخوږی دی. افغانستان او زموږ شان غریب هیوادونه چې لسیزو جګړو خوړلي د نړۍ په داسې یو عصر کې چې د زیرکي ټیکنالوژۍ خورا چټک ګامونو سره زموږ منډې او ځغلېدل هم تر دوی رسېدل خورا ډېر سخت ګالل غواړي. باید د افغانستان په شان یو وروسته پاتې هیواد د خپل مزل یو ساعت هم بې ځایه تیر نه کړي او لا چټک ګامونه واخلي. خو له بده مرغه موږ نه یوازې چټک څه چې عادي تګ هم نه کوو، بلکې د خپل نسل د تعلیم او پرمختګ په لاره کې په خپله خنډونه رامنځته کوو. نو تازه ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانو انجونو د ښوونځیو په تړل کېدو بحث کوي. BBC لیکلي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان د ټولو انجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم خپل نظر کې ویلي دي چې که طالبان خپله پریکړه وانخلي تاوان به وکړي. د تان په یو ریپورت کې هم راغلي دي چې د طالبانو
طالبانو له لوري د انجونو د لیسو د نه پرانیستلو په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل که طالبانو په دې برخه کې خپل پریکړه بیرته وانخیستله نو نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره هیلې یې زیان ویني. ښاغلي بلینکن پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي زده کړې بشري حق دی. د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان خلکو ته ورکړي ژمنو چې ټول بانن په ټولو کچو ښوونځیو ته تللی شي د شاتګ لپاره د طالبانو پلمې نه مني. په افغانستان کې نوي واکداران باید دې ته پام وکړي چې په افغانستان کې اوږدې جګړې ډېرې ناخوالې زېږولې او د جګړې په رامنځته کړو ستونزو کې د خلکو او وطن ډېرې ربړې زغملې دي. پر دوی باندې نوره ناروا او ظلم ونه شي. تعلیم د خلکو او وطن د پرمختګ او هوساینې لپاره ډېر اړین دی. نوی نسل له تعلیم نه پرته ژوند نشي کولی. نه یوازې دا چې د دوی د تعلیم مخه باید ونه نیول شي او ستونزې ورته پیښې نه کړی شي، بلکې اړ دي هغوی ته د تعلیم او روزنې لپاره له خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې سره د تعلیم امکانات ورته برابر کړي. د تاسو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د سوله افغان د نورو ویډیوګانو لپاره حتما سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. په دې اړه خپل نظرونه هم کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو ته خدای پامان.